سلامونه ستړي مشي په دې هیله چې ټول جوړه وای بیا هم یو نوی ویډیو سره راغلاست نن د چا وار دی فکر وکړئ چې نن به د چا وار وي مخکې له دې چې زه د هغه سړي نوم واخلم بیا هم وایم چینل ستاسو دی تاسو خپله پوهېږئ چې نن وپوهېږئ چې څه ورباندې کوئ سر مو خلاص شو دغه ویډیو دغه تاسو ها نن راځو د یو ځوان دی د ابوبکر په نامه دی ډېر زیات اسلامي ویډیوګانې نشروي راځو 2-3 ویډیوګانې ګورو هماغه په 2-3 ویډیوګانو کې زه نتیجې ته رسېږم چې زه باید څه ووایم صحیح دی صفحه یې د ابوبکر په نوم دی ټیک ټاک کې تقریبا 80,000 فالوورز لري او 3.1 میلیون لایک لري راځئ چې یو ویډیو خلاصه کړو چې څه وایي ګورئ عزتمندو زه چې دغه ویډیو نشریات کوم زه ګورئ په ټیک ټاک کې د هیچ سره هم نه یوازې په ټیک ټاک کې بلکې په ټولو سوشل میډیا کې د هیچ سره هم شخصي دښمني نه لرم زه چې دغه نشریات کوم دغه یوازې د الله تعالی د رضا لپاره کوم کوم بل مقصد نه لرم عزتمندو قسم په الله که به د لایکس وږم یا د فالوورز ما مې فالو کوئ مه راته لایک راکوئ چا چې فالو کړی یم انفالو مې کړئ یوازې دومره کوئ دا ویډیو در سره ګورئ قسم په الله زه ستاسې په خیرخواهي کې لګ یم خیر مو غواړم زه نه غواړم چې الله تعالی مو جهنم ته ورتوي په مردار مرګ ومرئ زه نه غواړم چې الله تعالی مو جهنم ته واچوي What are you talking about? دا څه په اتوتۍ سر د قربان شمه یعنی خدای پاک د اسمانه ته رالیږلی دلته ځمکې ته افغانستان ته یې اچولی هغه هم د افغانانو لپاره چې مثلا ته افغانانو مثلا هغه ته ولګي څه ورته وایي ټول هغه جنت ته ولګي زه نه پوهېږم چې دا د افغانانو دغه مایند څه رقم ته دی وسړیه جنت دوزخ نه خرڅېږي قربان بشمه خپله هر انسان پلار لري مور لري جومات ته تللی مسجد ته تللی مدرسې ته تللی مکتب ته تللی پوهنتون ته تللی یعنی هغه کور کې ورته وایي چې ورور دغه لاره داسې دی دا لاره داسې دی ته په دې لاره لاړ شه په دې لاره لاړ شه نه پوهېږم دا خلک په چي شي اخته دي زه په دې حیران پاتې یم ودرېږه چې نور څه وایي زه دا نه خوښوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تر هغو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه وایي تر هغو ته مؤمن نه تر څو چې یو شی ځان ته خوښوي بل مؤمن مسلمان ته خوښ نه کړي زه نه غواړم چې ما د الله تعالی جهنم ته ورته وي الله تعالی دې راته په غوسه شي په قهر شي په غضب شي دا ځان دپاره نه خوښوم نو تاسو ته هم نه خوښوم قسم په الله زه ستاسو خیر غواړم ګورئ کله چې تاسو د یو چا نه ته څه کاره یې چې ته خیر غواړې اور څه کاره یې ته کمان زه خیر غواړم ته یو داسې شی وړاندې که خلکو ته چې خلک هغه زده کړي چې په هغې باندې وطن پرمختګ وکړي په هغې باندې خلک دماغ خلاص شي په هغې باندې مثلا د خلکو ذهنیتونه جوړ شي په هغې باندې د خلکو اقتصاد جوړ شي ته راځې ماته وایي چې جهنم داسې دوزخ هسې په دې اسلامي موضوعاتو باندې افغانان په میلیونها ویورز پیدا کړل په میلیونها فالوورز پیدا کړل دا یو پکې بل اوکې موږ بل وګورو چې بل څه کړي دي راځه چې بل څه وایي صبر وکړه ویډیوګانې خو یې ډېر اچولې بوکسر هم دی ماشاءالله ستا په یاد لیکنه دم چې نارنه ماتېدل ستا په یاد لیکنه سترګې مې وې خو کله به مې پرې بل یقین وکړه شادیان مې ډېر خوښېږي بیټو کوم هغه کوچني شادیان خو دا پکې ډېر عاجزه شادي ده داسې په خوند یې خوري خپل خوښې خوراک کوي په دوی کې هم قسمه شادیان شته د چا پزې اوږدې دي څوک کې سپین سترګې دي جنګیالي دي نامکشان
څوک کې خېټور دي د خېټې منې څوک کې بد اخلاقه څوک کې نیک اخلاقه دي خو دا ډېره نیک اخلاقه او ډېره عاجزه شاعري ده زما خوښېږي زما په فکر دا په چین کې ساتل کېږي یعنی گندگی Oh my god. Wow. وای خو شادي مخکې څه وایل اوس وایي شادي سړیه په شادي زه څه وکړمه شادیان مې خوښېږي دا په چین کې ساتل کېږي what are you talking about come on bro ما کوئ داسې پلیز دا څه معنا لري ودرېږه چې دا څه کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عزتمند افغانانو ورونو په دې هیله چې روغ او جوړ د صحت په جامو کې به راته نغښتي وي افغانانو ورونو موږ تاسو انسانان یو انسان چې دا ضعیف النفس د خطا ځینې کېږي که چېرته مو زما له خولې بده خبره اورېدلې وي مشکنځله اورېدلې وي چې هغه ستاسو د خفګان باعث ګرځېدلی وي یا د پهلوان له خولې مو بده خبره اورېدلې وي نو موږ دواړه له تاسو څخه بښنه غواړو موږ ته بښنه وکړئ او له الله تعالی څخه هم راته بښنه وغواړئ ځکه چې د رمضان وروستنۍ شپې دي ډېر ښه تمثیل مو کړی دی خو معلومیږي چې تاسو تمثیل کوئ لایک د نیچرل کاشکې تاسو جوړ کړی وای څومره ښایسته ډرامې مو شروع کړي دي آفرین ولا ماشاءالله واو د مغفرت شپې دي نو حتما راته بښنه وکړئ ټول یو بل ته بښنه وکړئ که چاته مو بد ویلي وي بښنه ځینې وغواړئ یا مو ښکنځله ورته کړي بښنه ځینې وغواړئ ټول یو بل ته بښنه وکړئ انشاءالله پهلوان به هم له تاسو څخه بښنه وغواړي بالکل بخښنه در مخکې ده ښې شپې دي ښه ورځې دي او روژې مبارکه میاشت ده کومه بده خبره نه شوې وي بس بخښه راته کوئ موږ وبښئ قربان شم ژوندي اوسئ راته مننه څنګه خو غلې ناست دي دا محترمان چې بخښنه وکړئ راته څه رقم غواړي چې په ادبیاتو سره وغږېږي هداد بیداد اجمله اتر صاحب ته په چی شیخ ته څه رقم خلک در راوستلې دلته د ویډیو په جوړوي نور خلک کم دي غرق نشه ودرېږه چې نور څه کړي صبر وکړه دلته چې ځان سره ساته داسې ځوانان چې سرې بمبرې وي جګ یې چې بریتونه وي چې سړی یې ګګرې وي جګ یې چې بریتونه وي چې سړی یې ګګرې وي نن سبا خطرې دي لا اول نه درته وایم زه خپل هغه وایم څه ورته وایي زه خپله په همدغه آخریني ویډیو کې چې خپل د دوکان هغې اچولی دی څه نومیږي د خپل دوکان ویډیو اچولی دی دا ټول د مارکیټینګ په خاطر دی اسلامي موضوعات چې خلک یادوي او ځان ملا نسي ځان ښه سړی نسي دا ټول مارکیټینګ لپاره دی ما فکر کولی چې په رښتونې سره یې صادق انسان دی واقعا دا چې دومره ښایسته دوکان لري خدای دې په بزنس کې برکت واچوي د بخیل د سترګې وسوځي ولې په کومه لاره چې دی روان دی کومې خبرې چې دی کوي هغه خبرې یوازې د بزنس لپاره دی نه د اسلام لپاره چې څوک یو څه کوي خیر باید مسلمانانو ته ورسوي داسې خیر ورسوي چې مثلا تاسو فکر وکړئ چې په دې افغانستان کې څومره ډېر غریب خلک پراته دي که نه هغه بازار ته چې ځئ بازار ته تاسو لاړ شئ هغه ماشومان وګورئ چې خیرات ټولوي ښځې وګورئ چې خیرات ټولوي هغوی لپاره داسې کوم خاص برنامه اصلا دوی نه لري بخصوص دا کومه د کوم برنامه خو نه لري آیا ته قسم ورکړه پیدا یې کړې ته قسم وخوره چې کوم فامیل ته ته پیسې ورلېږې د میاشتنۍ آیا تا کوم ماشوم په غاړه اخیستی دی په افغانستان کې چې هغې ته پیسې ورولېږې او هغه تعلیم وکړي نه ځواني ښایسته ځواني اخلاق بد نه دی اخلاق صحیح دی یوازې نه چې په سترګو یې داسې خاوره دغسې ور وشیندې او ته خبرې وکړې لایک داسې اخلاق لایک دغسې دی نور هر څوک خواهشات لري هر څوک نفس لري هر څوک هر چې شي هیڅ انسان دی چې د هغې نه اشتباه ونه شي دا چې یو څوک راځي په ټیک ټاک یا په نور سوشل میډیا کې ځان ملا نسي تاسې پوه شئ چې د هغې نه بل غټ منافق بیخي شته نه
دا زما شخصي نظر دی کیدای شي ستا نظر بل نظر وي ولی دا زما نظر دی هیڅ کله دغسې مه کوئ که چیرې تاسو ډېر کنجکاوه یئ که چیرې غواړئ چې په اسلامي موضوعاتو پوه شئ ګوګل مو په خدمت کې دی یوټیوب مو په خدمت کې کتابونه په خدمت کې دي ورشئ چې کوم موضوع مو ذهن ته راځي کتاب پیدا کړئ ګوګل کې واچوئ هلته تاسې وګورئ چې تاسو څه رقم ته هغه کوئ مثلا ستاسو څه رقم ته مشکل حل کېږي anyways at the end of the day د خارجیانو خبره زموږ افغان دی بیا هم ځوان د افتخار پې کوو نوره که چیرې لږ ځله په خپل ځان کې ګوتې ووایي چې لږ ځله ځان جوړ کړي ډېر به ښه وشي چاو چاو ښه واښه شیبې دغه و د نننۍ ورځې ویډیو تر بله ویډیو به خدای وسپارم ګوره چې لایک او سبسکرایب به هېر نه شي بای بای